د افغانستان د مالیې وزارت د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې په مخه هغه مالیه ورکوونکو ته چې د 1401 څخه تر 1490 پورې خپله مالیه نه وه تصفیه کړې یو ځانګړی امتیاز قایل شو چې د هغه په اساس مالیاتي جرایم 95% معاف شول. نو سوداګر او زموږ ملي پانګوال چې د دې خاص او ځانګړي امتیاز څخه ګټه وانخلي او خپل هغه 15% مالیاتي جرایم او اصلي محصول مالیه ورنه کړي او یا یې نه ده ورکړې، نو د دوی سره به بیا د قانون په مطابق د دوی څخه ټول جرایم او ټول مالیات اخیستل کېږي. که چیرې دوی د مالیاتو د ورکړې څخه سرغړونه ونه وکړي، بیا هم د قانون د مالیاتو په مطابق د دوی سره قانوني چلند کېږي چې دغه قانوني چلند د اختاریې څخه نیول شوي، بیا د دوی د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي ده او حتی تر مامور خروجیت پورې هم پورته ځي.